السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ترغلی د بنیر سره تعلق لرونکي یو خاوند ظالم خپل خزا ډیر په بيدردۍ سره قتل دوستانو دا ویل کیږي چې خپل خزا د غیرت په نوم قتل کړه دوستانو مکمل معلومات نزان خبرولو لپاره زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر دوستانو ویډیو کتو نو مخکې ک تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وای نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اساني سره دررسي او د دې سره د ټالی نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ترغل د بنیر سره تعلق لرونکي یو خاوند خپل خزا قتل کړه دوستانو د غیرت په نوم قتل کړه او دا ویل کیږي چې خپل خاوند د بل آشنا سره ګیره کا چې د دې ور سره غلط کار کولو داغي په وجه باندې اغا لاړل او خپل خزي او د دې سره چې کوم کاز غلط کار کولو اغا د دې خزي آشنا اغا دواړه په موقع باندې قتل کړل او دوستانو خاون ډیر زیات پچغو جړل او دا ویل چې زما واړه بچی پاتې شول زب اخر سکم اخر زما د خزینه دا امید نه و چې دا به داسې غلط کار کوي خو چون کې ما دا نشو برداشت کول ځکه چې زموږ د پښتو معاشره دی په دې کې خلک بیا یو بل لا په غرونه ورکي نو د دې په وجه باندې ما دا قدم واغستو چې ما خپل خزا او د دې آشنا قتل کړو دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاته وشو ځکه چې د یو خزي سلور بچیو نو آیا هغه سلور بچی به سکی او د بچو سترول ډېر زیات ګران کار دی امید لرم دوستانو چې زموږ ویډیو مو ضرور خوښ شوي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا والسلام